سلام دوستانو، نن در سره یوه ډېره خوندوره او په زړه پورې وظیفه شریکوم. وظیفه ده د لاعلاج بیماریو په برابر کې. په دنیا کې ډېر انسانان بیماره خلک سته. په دنیا کې داسې انسانان سته چې په خپل رنځ باندې اخته وي و هیڅ دې پام هم نه وي. پر انسانانو باندې په دنیا کې مختلفې بیماریانې، مختلف افتونه راځي، خو الله پاک دې موږ له هر رقمه مریضي او له هر رقمه افت څخه وساتي. نو نن در سره یو داسې وظیفه شیر کوم، که یو څوک په داسې بیماري کې مبتلا وي چې هغه له علاج وي، هیڅ علاج ونه لري، خو یا علاج کوي د هغه علاج یوه نتیجه هم نه راوځي، نو دا بیماري له علاجه سوله. نو نن د دې بیمارۍ په برابر کې وظیفه در سره شیر کوو. وظیفه ده د 80 بیماریو لپاره. د 80 بیماریو لپاره ډیره مجربه وظیفه ده، خو لیکن ادنا بیماری په هغو کې ټینشن د دې ټولو لپاره کار کوي. یو څو کلمات دي، بس انسان دې د دې کلماتو ورد شروع کړي، الله پاک به انسان ته صحت ورکړي، الله پاک به انسان جوړ کړي، الله پاک به انسان بیرته پخواني حال ته بوځي. کلمات دا مختصرې کلمات دي: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس دې کلمات ورد کوي او دا کلمات دې وایي په شواروز کې د 1500 واره 400 واره چې هر څومره یې په وس پوره کېدو دا کلماتو وظیفه دې کوي. الله پاک به انسان ته صحت ورکړي، الله پاک به انسان جوړ کړي، الله پاک به انسان له هر رقمه بیماري، الله پاک به انسان له هر رقمه مصیبته وساتي.